السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ وخت مو پخیر په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې د یو نوي خبر سره درته راغلاست وایم هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ بلخ کې دوو چاودنو 21 کسانو ته مرجوب لواړوله مزار شریف په ځواک اتمه غویي 1401 د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې دوو چاودنو 9 تنه وژلي او 12 یې ټپیان کړي دي د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ وایند محمد اصف وزیري وایي دغه چاودنې هم مهاله ماښام شاوخوا 7 بجې د مزار شریف د 3 او 10 حوزې په اړوند سیمو کې په دوو موټرو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو له امله رامنځته شوي هغه وویل چې په چاودنو کې 9 کسان وژل شوي 12 ټپیان دي او ټول عام خلک دي یاد دې وي چې په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې د اهل تاشي هزارګانو باندې چاودنې زیاتې شوي دي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي دي د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی خو څېړونکي وایي چې په اهل تاشیو بریدونو د خراسان ډلې د عایشو کار دی قدرمنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ نظریات مو له موږ سره کمنټ کې شریک کړئ ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت هر چېرته چې یاستئ ښاد آباد او بریالي اوسئ